د طالبانو تاریخي خیانت د کمال خان بند اوبه ایران ته خوشي کړي. بلخوا هلمند کې د 10 پاکستانیانو په ګډون 112 طالبان وژل کېدل او د جو بایډن لخوا پر طالبانو د B-52 الوتکو د بمباریو اعلانول. جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ځایي سرچینو د خبر لمخې پر نیمروز ښار باندې د طالبانو برید پر مهال ګڼ شمېر ایراني وګړي هم شتون درلوده چې یاد ښار یې سقوط ته برابر کړ. خو اوس معلومه شوه چې ایران په کوم قیمت د طالبانو سره مرستې کوي. تازه خبر دا دی چې نیمروز ولایت کې له سختې جګړې وروسته طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړي. طالبانو ته نږدې سرچینو صهیون نیوز ته وویل چې طالبانو یاده کړنه د ایران دولت په غوښتنه ترسره کړې. هیله دې نه وي چې طالبان مشران څه موده وړاندې ایران ته تللي وو او د یادې ډلې څخه د ایران د ملاتړ اصلي شرط هم د سلما او کمال خان بندونو ویجاړول او یا هم اوبو خوشي کول و چې طالبانو هم په ښه صادقانه توګه د ایران یاد شرط عملي کړ. بلخوا هلمند کې د القاعده شبکې د 10 پاکستاني غړو په ګډون 112 تروریستان وژل شوي. 13 ورځ هوایي ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې د هند شبه قاري لپاره د القاعده شبکې د 10 پاکستاني غړو په ګډون 112 تروریستان وژل شول او 11 نور سخت ټپیان شول. همداراز د تروریستانو 6 موټرونه، 2 موټر سایکلونه، ډېرې وسلې او مهمات یې هم له منځه وړل شوي دي. په بل خبر کې راغلی بایډن امریکایي الوتکو ته پر طالبانو د بریدونو امر کړی دی. وروسته تر هغې چې نیمروز او جوزجان ولایتونه د طالبانو د لوري سقوط شول، د امریکا ولسمشر پر طالبانو وسلوالو د بریدونو پیلولو امر کړی دی. د ډیلی میل د راپور له مخې ولسمشر بایډن د امریکا B-52 او نورو پرمختللو الوتکو ته امر کړی دی چې په افغانستان کې هغه طالب وسلوال په نښه کړي چې پر ښارونو د بریدونو پلان لري. په راپور کې راغلي چې دا بریدونه به په هغو 3 ولایتونو کې پیل شي چې طالبان یې اوس مهال د نیولو هڅه کوي او یا یې نیولي دي. د راپور له مخې B-52 او EC-130 هغه پرمختللي جنګي الوتکې دي چې کولی شي تر 40 ساعتونو ډیر وخت په هوا کې وګرځي او دغه راز له ډېرې لرې خپل هدف په ښه توګه وولي. قدرمنو کتونکو، تاسو د یادو موضوعاتو په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.